اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یو نفس مرگ نه بچ کو په هر طریقه باندې فکأنما احیا الناس جميعا د ټول انسانیت قدر کو ټول انسانیت د مرگ نه بچ کو. نو ما پرون دا خبر وکړه چې الله دې منګه په معاشره کې ذریعہ د خیر وګرځي چې بنده د خیر په ځایونو کې استعمال شي د چا کور روح کې د چا صلح وکي نه د دې لپاره چې زمونږ د وجه نه داسې نقصان وشي چې بنده په هغې کې څوکي چا ته نقصان ورسوي. ځکه وایي د قتل په باره کې راځي که چا صرف بل چا ته وي اوقتل معنا سره اوجنه دا اوقتلی پورا نه صرف اوقه وي الف او قاف وي وی دیم چې کوم نن په دې باندې د قاتل په شان ګناهګار دی. د دې د وجه نه د خلکو ډېر لوی د حفاظت حکم الله را لېږلی دی چې د یو بل ډېر خیال ساتئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله د حج په موقع باندې خطبه ولوستله نو په هغې کې دا خبره وکړه وصحابو نن کومه ورځ ده صحابه یې مونږ غلي شو کېدی چې نبی علیہ السلام دې ورځې ته نوی نوم ورکوي یې مونږ غلي شو یې مونږ دی چې نن د اختر ورځ ده مونږ یې ده که نه جي بیا وفرمایل د عرفې ورځ ده مونږ یې ده که نه بیا وفرمایل دا کومه میاشت ده مونږ غلي شو کېدی چې نبی علیہ السلام دې میاشتې له نوی نوم ورکوي ویولې دا د ذوالحجې میاشت نه ده د حج میاشت وه که نه مونږ یې ده جي بیا وی دا کوم خار دی مونږ غږ ځکه نه کوو مونږ نبی علیہ السلام کېدی چې دې له نوی نوم بیانوي وی دا مکه شریفه نه ده مونږ وی دی که نه محترم وی دا ورځ هم محترمه ده دا ښار هم محترم دی دا میاشت هم محترمه ده مونږ دی ووی که حرمتي شهرکم هذا فی بلدکم هذا دا خار محترم دی دا میاشم محترمه ده دا رزم د دې په دغه سره زه تاسو ته دا وایم چې ان اموالکم و دماءکم و اعراضکم ستاسو مالونه ستاسو وینې ستاسو حفاظت ستاسو عزت دا ګوره په تاسو باندې داسې محترم دي څنګه دا رس په تاسو محترمه ده. څه معنی څنګه چې د دې عرفې د ورځې احترام تاسو کوئ څرنګه چې تاسو د دې میاشتې احترام کوئ سرنګي چې تاسو د دې خار احترام کوئ داسې به د یو بل د وینې احترام کوئ د یو بل د رشتې احترام به کوئ یو بل وګوره دې خبرې ته اندازه جوړوئ. د دې د وجې نه محترمو ډېر زیات ګورئ احتیاط پکار دی چې الله زمونږ ستاسو نه د خیر کاروالي او د شر نه کله کله بنده یو خبره د خولې نه وخیږي نو دی د خبر نه خوا کلي روان کړي چاله پیغور ورکړي په مرګ باندې په قتل باندې دی غلون شي کور په آرام کینی خو هغه سړی راشي او دی خو تباهي وکړي اور ولګي. د دې د وجې نه ډېر احتیاط په دې خبره کې کول پکار دی چې موږ تاسو نه ګورئ چې ته شر نشي بلکې د یو عالم یو بزرګ نه مې دا اورېدلي په خپله باندې کتاب کې مې نه دي کتلي خو یو عالم نه مې اورېدلي وی چې کوم انسان ته د دې خبرې پته ده چې زما دا نظر ناکاره دی او زما د بد نظر د وجې په دې ماشوم باندې په دې انسان باندې په دې څاروي باندې اثر غورځېږي او د هغې د بیا ماشاءالله ونه وایي او د ده بد نظر په هغې باندې ولګېد او نقصان ورته ورسېدو نو عالم فرمایل وی د قیامت په ورځ باندې به دا سړی الله د قاتلانو په سب کې پاسوي چې نظر غیر اختیاري دی. نو بیا هغه انسانو چې جان بوجھ کر هغه ټوپک تماچه راوالي جان بوجھ کر د بل مسلمان له چې کوم دی نو هغه اشاره ورکي راوچتي کی او په معاشره کې هغه بګاړ پیلاوي قتل او قتال جوړي جنگ جوړي دی به د الله مخې ته څنګه ودرېږي. د دې د وجې نه ډېر احتیاط سره ژوند تېرول پکار دي. ومن احیاها چا چې یو نفس بچ کړي لکه ټول انسانیت ته چې بچ والی ورکړو
اوس د بچ کولو بل لا طریقې په ایمان تاسو ټول پوهیږئ کله به یو نفس بچ کوي په ذریعه د څه باندې د صلح باندې اور به لګېدلی اختلاف به جوړ شوی ان قریب به چې جنگ به جوړېږي ته بوله روغه کې صلح بوله کې چې دې نه نور اور ونه لګي باغې کې به د خیر خبرې کې حالات به داسې طرف ته بیایي دا نه چې ته ولا نور دغه ورکې چې ورشه مړه د رور بدل دی والا د پلار بدل دی والا دا پیغور دی دا ډېر لوی ظلم دی حدیث شریف کې راځي چا چې چاله پیغور ورکو په یو ګناه باندې چا چې چاله پیغور ورکو په یو ګناه باندې پلان کیا زمړه زنایی غلاګره هغه توبه وکړي د الله سره ژوند جوړ کړي دی ته ولا پیغور ورګي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي در هغه وخت پورې ودی سړی الله مرګ نه راولي چې در سو پورې په دمانه دا ګناه سرګن کړی ني دا ګور ډیر د اختیار ژوند دی دا موږ تاسو کوم ژوند دی دا خو موږ د لیوانو په شان دی کمګلو په شان دی بس دک شان دی که په خلو سره لا بوایو چې سو خوخه بکو داسې نه نه بعضی خلک کنه ماشاءالله کې اس قسمه خبره کې اختیار نه کوي چې بس دا نه ګوري چې د دې باخیری انجام سی شر دی که خیر دی که نقصان دی که اور به دی لګي خو چې سی بخله باندې راځي نه وای داسې خو نه ده بعضې خلک داسې وي په وړه وړه خبره باندې چاله پیغور ورکوي دی پکې لا اوس تبلیغ له بیل ځي ولې دی موږ ته پته نه ده و شکر نه وباسي چې الله پاک دغه زندګي بدله کړه پلان کې به اوس جمعات کې بانګونه بیل وای ولې دی موږ ته معلوم نه ده شکر نه وباسي چې الله راوستي ځان ته ودرو دا صرف یو ګناه قدر کو صحابه کرامو کې اکثر چې کوم دین کافرانو کولو مشرکانو کولو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف سب کې بولاړو کولو خو چې الله ول زندګۍ بدل کړي الله د دین خادمان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدایان دې جوړ کړو کنه حضرت عمر فاروق ته نو تاریخ وګورئ د وحشی تاریخ وګورئ رضی الله عنه ابو سفیان تاریخ وګورئ رضی الله تعالی عنہ چې کله حالت خالد بن ولید رضی الله عنه په حالت د کوپر کې کوم حال لې خو چې کله الله ته ایمان ورکړ په ایمان کې کوم مقامو نو چاله په ګناه باندې پیغور ورکول چاته چې کوم نه په یو ګناه باندې روچتول دا ګوره ډیر لوی ظلم دی ښه